نن 5 د می کال 2018 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات نړیوال موضوعات دي او په عین حال کې ټول د ایران د عراق د شخړې موضوع ده او یو ځل بیا د ایران او د امریکای ترمنځ د جنگ خطر موجود دی. بریدونه شروع شوي دي او په بل باندې ادعاګانې شروع شوي دي. خو دا ځلې دا لوبه لږ ذره متفاوته ده. څنګه چې تاسو معلومه ده د 14 د اپریل نه تر اوسه پورې چې کم از کم کم یو میاشت تیریږي، دلته دوی دغه وکړه، یو وقفه واخیستله. خو ښکاره خبره وه چې دا وقفه د لپاره وه چې امریکا خپل پلانونه جوړول او دا ځلې دا پلان داسې ښکاري چې دوی د بحري لارې نه، د تنګي هرمز د لارې نه غواړي دا تنګي د هرمز ماته کی، دغه محاصره ماته کی، د ایران نه د دې سیمې کنټرول واخلي او د دې لارې نه د ایران د سرحدونو خواته راشي او د دې نه بریدونه شروع کړي او د نظام د وهلو او د پیاده قواو لپاره آمادګي ونیسي. دا په ظاهره باندې داسې ښکاري، خو د تشابهانه خبر څه ده؟ د شاه خبر داده چې چون ډونالد ترامپ ته درست معلومات نه ورکول کیږي، ډونالد ترامپ ته دا ویل کیږي چې د دې بحري قوا منګه ختمه کړې ده، د دې هوایي قوا منګه ختمه کړې ده، د دې ځمکنۍ قوا ضعیفه ده، د میزایلونه نور پیدا کولای نشي. نو دغه یو خوشباوري ده چې ډونالد ترامپ دې ته هڅولې دی چې دا خو هر څه تمام دي، نو زه راځه زما تنګه د هرمزم خلاصوم، همداسې پیځم په ځمکه باندې ورخیږم. خو هغه دې نه بې خبره دي چې دلته سخت مقاومت سره اوس مخامخ دي. لومړی د مخې نه خو اول دا باید ووایم چې امریکا د ایران کوم هغه دغه چې مسوده یې ورکړې وه چې د 10 ورځو لپاره به موږ تاسو یو اوربندو مسله به او بیا به سره خبرې کوو. هغه شرایط چې پرون شپه یا پرون ورځې په برنامه کې مې تاسو ویلي دي، هغه مسوده امریکا کاملا رد کړله او ویلې چې دا قابل منل نه دی او زمونږ په ایران باندې برید کوو. نو په همدې اساس باندې دوی دا تصمیم ونیوه چې د راشي په ایران باندې بریدو کې نو خپل کشتیګانې ډېرې رانږدې کړي دي. په دې کې اوس ضد و نقیص مختلف ادعاګانې دي. ایران هم ادعا کوي چې د دوی کشتیګانې د تنګي هرمز نه اخواته اوښتې دي او د امریکا کشتۍ وهلي دي، د امریکا کشتۍ وهلي او امریکا ادعا کوي چې د هغې اوله کې 2 جنگي کشتیګانې د تنګي هرمز نه اوښتې دي، بیا ورپسې 2 تجارتي کشتیګانې هم اوښتې دي چې ایران دا کاملا ردوي. هغه وایي چې دلته زموږ قوا اوس موجوده ده، کشتۍ نشي راتېرېدلی، که راشي موږ پرې وار کوو. او دی وایي چې کومې کشتیګانې راغلي وي هغه موږ په شا تمبولې دي، تللي دي، دې غاړه کشتۍ نه ده راوښتې. امریکایان دروغ وایي او امریکا وایي چې ایران دروغ وایي. دی دا کېدا چې کوي دا درسته نه ده، موږ کشتیګانې اخواته اړولې دي. بله خبره دا ده چې ایران د تنګي هرمز لپاره نوي حدود تعیین کړل، یعنی داسې حدود تعیین کړل چې په هغه ځای کې چې د امارات متحده عربي یو پایپلاین تیر کړی دی چې تنګي هرمز ته ضرورت نشي د پایپلاین په ذریعه باندې پټرول په شا لاره باندې تیری او یو بله بندرګاه د هلته کوزي. هغه ساحه هم د ایران په خپل امنیتي ساحه کې شامل کړه. یعنی اوس د امارات متحده د فجوره دی که فجیره دی د دغه سیمې نه دوی د بندرګاه ده د دنه نور پټرول به څوک نشي وړلی ځکه دا ایران خپل په ساحه کې دا شامل کړه. نو دا د پایپلاین مسله ورته ختمه کړه چې د دې که داسې کوشش وکړي د دې نه پټرول راوچتي نو دوی به دا نور نشي کولی او دا به دوی پې باندې مکمله بند کړي. او همدارنګه امریکا وایي چې د کشتیګانو د تللو لپاره منګه یو نوې نظام جوړ کړی دی. هغه نظام دا دی چې هر کشتۍ چې زی دننه تنګي هرمز ده امریکایان به اسکورټ کوي، یعنی نظامی امنیتی حمایت ورته ورکوي او دا به دننه زی او پټرول به راخلي. او همدې باندې دوی نن ادعا کړې وه چې 2 کشتیګانې نن هغه تیرې شوي دي. خو ایران وایي چې کومه کشتۍ نه ده راتېره شوې او که راتېره شي موږ یې وهو او دې ته نه پرېږدو چې دې غاړه راتېره شي. یعنې د امریکا سکوټینګ کوم فایده نه لري، یا دا به معنا نه ده چې هغې به چې سکوټینګ وکړي نو دا به راتېرېږي، ایران به یې ضرور وهي. نو دې ایران وایي تر اوسه کشتۍ نه دي راغلي، که راغللې نو موږ به یې ضرور ووهو. دویمه نړیوال خبر دا دی چې چین
د امریکا د تحریماتو او د قیوداتو چې پر چین باندې لګول د هغې په مقابل کې یو قانون دی په نامه د قانون د ضد تحریماتو د چین. دا قانون دغه کړی دی په حساب فعال کړی دی او ویلی دی چې د دې قانون په اساس باندې منګه د امریکا هیڅ نوع تحریم چې دی هغه نه منو، خلاف د قانون دی او دا په موږ باندې نشي وضع کېدلی. او چینایانو چون امریکایان اوس یو قوت دی هغه نړۍ ته وایي چې دا تحریم ما ولګو، نو هیڅ مملکت دا کار نشي کولی که وی که زه پې برید کوم. اوس چین عین خبره کړې ده. چین ویلی دی چې دا خلاف د دې ما قانون راویسته. قانون دا دی چې هیڅ تحریم به منګه نه منو، د تحریم په خلاف به ودرېږو. هر هغه مملکت چې د امریکا تحریم ومني هغه به د چین د تحریم لاندې راځي. نو بناً چین اوس دا وایي چې تاسو به د امریکا تحریمونه نور نه منئ. دا څه معنا لري؟ دا معنا لري چې چین د اول ځل لپاره د امریکا په مقابل کې من حیث یو قدرت اوس ودرېږي. تر ننه دا کار نه کوو. اوس دی وایي چې نه زه ودرېږم، او دا چې ودرېږي دا معنا دا ده چې د خپل شاخونه خاخونه امریکې ته ښیي چې زه یو قدرت یم، دې ته د فکري که تا تحریم لګولی شو زه تحریم ماتولی هم شم، او که ته مملکتو ته وایي تحریم وکړه زه مملکتونو ته تحریم دې مات که. دا د شروع د هغه جنگ د قدرتونو چې کله یو قدرت ماتیږي او بل راوچتیږي، او موږ تاسو وایو چې چین به د لومړي قدرت په حیث ودرېږي. دا هغه ټکی دی چې دلته اوس چین ودرېدنه وکړله. چین د دې قانون سره د امریکې په مقابل کې ودرېده، ځکه دا وایي چې دا په نامه د انټي سانکشن دغه دی لا ده، قانون د ضد تحریماتو. دا یې وضع که او ویل چې که هر څوک د امریکا د قانون نه پیروي وکړي هغه به د چین د تحریماتو لاندې راځي. او تاسو معلومه ده چې نن سبا تجارت خو ټول چین سره دی. پخوا امریکا که بانکو دا اوس د چین سره دی. اوس خلک خو دې نه میریږي که چین په ما تحریم ولګوي زما کانټینرونه او زما مصارف او پیسې دا ټول غرقېږي، نو مجبور دی د چین خبره ومني. دا خبر ډیر مهم خبر دی، یو نوی تغییر دی په نړیوال سیاست کې او بدلون دی چې را روان دی، چې دا هم باید دوستان ورته متوجه وسی. همدارنګه د امریکې یو جنگي بیړۍ په نامه دی USS هایګن یا هایجن دا تنګه د هرمز ته را رسیدلې وه. دا کله چې را ورسېدله نو دې غوښتل چې هغه نورو کشتیګانو په صف کې ودرېږي تر څو د امریکا ایران په مقابل کې چې امریکا کم برید کوي دی ورته تیاری ولري. خو کله چې دا د سیمې ته را رسېږي دا د ایران د GPS سیستم د سیوري لاندې راځي او د دې د برقي سیستم ټول ورته بندوي او دا مفلوجه کیږي. داسې کیږي چې ځکه چې کشتۍ کې برق نه خو حرکت هم نشي کولی، تماس نشي نیولی، GPS کار نه کوي. خپله ناخدای یعنی کشتۍ څوک چې کشتۍ چلی هغه په دې نه پوهېږي چېرته ولاړ دی، کوم خواته ځي. نو دا کشتۍ همدارنګې مبهوته شوې ده او ځان ځای خپل ورک کړی دی او په عین حال کې دې کې اور هم لګېدلی دی. نو دا ایرانیانو ادعا کړې وه دا موږ په راکټ وهلی دی. امریکایانو دا ادعا رد کړې چې نه هیګن په راکټونو نه ده لګېدلی، خو دا سیستم یې ورته ختم شوی دی او بیا دې کې اور لګېدلی دی. دغه معلوم شوی نه چې دا اور څنګه لګېدلی دی، خو ایران د GPS د سټلایټ په ذریعه باندې دا سیستم کنټرول کړی دی. بله خبره دا ده چې ایران په عین حال کې د خپل پټرول د بل مملکتونو د پټرول په نوم باندې اوس خرڅوي او هغې ته څه شی کړي دي چې په نامه د موږ تاسو وایو که نه چې د تورې بلا یا ګوسټ ورته ویل کېږي که نه د جنیاتو دغه چی ګوسټ فلیټ، یعنی د بلا کشتیګانې چې کوم هغه شی تصور کې نه راځي د غټې بلا دغه داسې کشتیګانې دی دغه کړي دي چې دې کې دوی خپل پټرول په د بل مملکت په نامه باندې مګم پټرول د ایران نه ډکېږي. اوس خبره دلته د کومه کشتۍ د ایران بندرګاه ته راشي اخو امریکا د سټلایټ په ذریعه ګوري چې وی ګوري هغه ټارګټ کوي چې ټارګټ یې کړله د منځه وړي. نو دی ته ایرانیانو دا چل کړی دی چې په نامه د AIS یعنی اتوماتیک آیدنټیفیکیشن سیستم د اتومات شناخت علامت دی په دې کشتیګانو کې دغه کړی دی. دا خپل شناخت خپل هغه دغه سټلایټ چې ورکوي فرزنده روانه ده زی عراق ته، خو دا ښیي دا زی ایران ته روانه ده، خو دا ښیي عراق.
نو داسې دغه کښتۍ ښیي چې دا لاړله عراق په بندر کې ودرېدله. دا سټلایټ سیستم جی پی ایس سیستم سټلایټ ته دا معلومات ریلی کوي. او په دې رقم سره وایي چې ایران د 4 کښتیګانې په نامه د اکوا، الیشا، آر ایچ ان او سټار فارست داسې 4 کښتیګانې یو ځلي او لسګونه نور کښتیګانې همدارنګې د 2 ملکونو د بیرقونو لاندې چې کورسیو او ملاوي د دې په نامه باندې دي. د هر یو کښتۍ کې 2 میلیونه بارله پټرول چې د هر کښتۍ قیمت 200 میلیونه ډالر دی. 4 کښتیګانې د 800 میلیونه ډالر کېږي راغلي دي. تیل د ایران نه ډک کړي دي، خو دی داسې ښکاره کېدل لکه دی په عراق کې ولاړې دي، ځکه کم کښتۍ چې عراق کې ولاړې هغه امریکا نه وهي. اما تیل اخیستې دي د ایران نه او بیرقونه پې باندې د کارسو او د مالوي او د دې ځینه دا پټرول اخیستي و مارکیټ ته تلي په حساب 800 میلیونه ډالر دا د ایران جب ته راغلي ولیدلې دي. بې له دې نه چې امریکا په دې پوه شي چې دا کښتۍ ایرانۍ ده او د ایران پټرول دی او د دې سیمې نه وځي. دا سیستم ایران دغه کړی دی او دا د په نامه د ډیجیټل ډیکای یعنی د سټلایټ د ډیجیټل برقي سیستم نه دی داسې کار اخلي او امریکا په دې رقم ته ورسره الته کښتیګانې مرته په همدې سیستم خرابوي. دلته خپل سیستم د دې نه کار اخلي. یعنی ډېر اډوانس یو جنګ چې دې ته سایبري جنګ وایي، سایبر وار ورته وایي. دی د ایران امریکا سره شروع کړی دی او امریکا په دې کې سخته انخطا کړې ده چې لاره پې باندې ورکه شوې ده. همدارنګې شمالي کوریا او روسیې یعنی پیوټین ویلی دی کله چې امریکا په ښکاره توګه راځي او د اسرائیل تر څنګ ودرېږي او په ټولو نړۍ باندې بریدونه کوي، د اسرائیل په څنګ باندې راځي، په ایران باندې برید کوي او ګواښ کوي او وار کوي، نو موږ ولې د ایران نشو کولی؟ موږ هم پس له دې نه چې ښکاره به د ایران کومک وکړو، ځکه چې امریکا یې ښکاره د اسرائیل سره کوي، نو موږ ولې د ایران سره ښکاره ونه کړو؟ نو دی ویلی دی چې دواړو هم کوریای شمالي او هم روسیې چې موږ به د ایران سره تر څنګ ودرېږو او که په ایران باندې دا برید کېږي موږ به د ایران نه داسې دفاع کوو لکه خپل د ځان، او حتی که ضرورت اتومي اسلحې ته مشي. نو دغې کوریای شمالي ویلي چې ممکن دی ایران کې دغه وسي او د ایران نه د اتومي اسلحې په مقابل د امریکا او د دې استعمال کی. نو دا یو بل سیاسي غټه لوبه ده چې یو لوی بدلون پکې راغلی دی. بل خبره دا ده چې پاکستان بر علاوه د هغې نه چې د خپل د خاورې نه ایران ته میزایلونه ورتېر کړل چې او بل دا دی چې خپل جی اف تندر 12 طیارې ورته ورکړلې او همدارنګې د خواجه آصف د ایران نه دفاع وکړله، ویل چې دا حملې په دې درستې نه وي او ایران امریکا تجاوز کړی دی. اوس یو بل کار پاکستان کړی دی چې خپل بنادر بندرګاه لکه د ګوادر دغه بندر د قاسم او بندر د کراچۍ دا 3 بندرونه چې دي د ایران ته ویلي دي چې ته به د دې لارې نه خپل تجارت کوي. یعنی کښتۍ به ایراني راځي پاکستانی بندرګاه ته خپل مال به کوزوي، د تفتان د بلوچستان د لارې نه به د ایران ته مال به ځي او دا به نو تنګي هرمز او بندر عباس هلته به نه ځي او امریکې د دغې نه ګواښ نه به بچي. او که خپل پټرول هم خرڅوي کښتیګانو ته داسې به یې راوړي تفتان ته، د تفتان نه به یې ګوادر، پورت قاسم او پورت کراچۍ د لارې نه کښتیګانو ته ورکوي وړي به. دا اوس دی یو پلان جوړ کړی، خو امریکا خو د سترګې پټې نه دي، استخبارات لري چې معلومات ورته وشوي 2 کښتۍ هلته ودرئ. خو دا کار اوس دی کړی دی. دې کې بیا هم غټه خبر دا ده چې امریکا دا لکه څنګه چې په تیره برنامه کې ما تاسو ویلي چې ډونالډ ټرمپ ویلي چې کوم کار چې امریکا پاکستان کوي هغې نه موږ خبرې او موږ ته یې ویلي دي. آیا دا خبره په امریکا ته کړې ده؟ که کړې ده بیا نو لویه لوبه ده چې دا کوم څه رقم لوبه به د ایران سره دوی کوي، ځکه چې دا خو کلم کله یعنی په ښکاره توګه باندې د امریکا د بندیزونو د ماتولو په مقابل کې دا ودرېدل دي، ځکه هغې هلته بندیزونه لګولي او دی دلته ورته وایي چې خیر د هغه څه مه ځه، د لارې نه مه راځه، د دیوال د شا نه راشه، زه درته هر څه درکومه ځه. نو دا داسې معنا لري، یعنی خپل بندرګاو نه کار مخله د پاکستان بندرونو نه کار، او دې لپاره پاکستان یو قانون هم پاس کړ خپل په دغه کې په اسامبلۍ کې
قانون ورته بالکل بدل ک چې موږ د ځمکنۍ لاره ایران ته ورکو، قانوني لاره ورکو، د قانون په حساب ورکو. دا کار هم دی وکړه چې د دې تر شا کومه لوبه او ډرامه روانه ده، والله اعلم، الله بهتر پوهیږي. بل دا دی چې جرمني دا ویلي چې ایران باید د خپل اتومي پروګرام نه تیر شي او غني شوي یورانیم نړۍ ته وسپاري، پس د هغې نه به دا مسله حل شي. اوس خبره دلته دا ده، هر هغه ملک چې خپل اتوم جوړولو ته پروګرام لري او خپل یورانیم جوړوي او راځي ایران ته وایي چې ته مه جوړو، دغه تجربه واره ده ماته. او دغه جرمني په خپله یورانیم غني کوي، په خپله اتومي ریاکټر لري. خپل رافایل ګروسی ویل چې جرمني د اتومي قدرت جوړولو ته ډېر لږه فاصله یې پاتې ده، اما ایران ته وایي ته مه جوړو. نو د ته جرمني ته څه حق لري چې ته ځان ته حق ورکوي چې ته جوړ کړي او ایران به یې نه جوړوي؟ دغه دلیل او منطق د دنیا جواب نشي ورکولی، چون د زور مسله ده او په زور کې دا د اوس ایران ورسره زور لګولی دی. ایران به اتومي اسلحه هم جوړوي، ایران به یورانیم هم جوړي، ځکه چې دنیا د زور ده او په زور کې بیا غالب نشته دی. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم. وما علینا الا البلاغ.